ته پې راضي شي خدایه، ته پې خوشحاله شي خدایه. نو چې تاسو عبادت کوئ لومبې به د الله نه سوال د څه کوئ؟ د قبولیت. خو چې د عبادت قبول شي اذا فرغت فانصب، نو بیا د هغې نه پس الله دعا قبلوي. هر پیغمبر چې عبادت کړی دعا د قبلېدو یې کړې ده. که رسول الله مبارک عرفات کې عبادت کی د قبلېدو دعا کوي، که مینا کې عبادت کی د قبلېدو دعا کوي، که ابراهیم علیه السلام عبادت کی د قبلېدو دعا کوي. نو څومره عبادتونه چې کوئ د ټولو نه مخکې به دا سوال کوئ، یا الله د عبادت مې وکړه، الله ته پې راضي شي خدای، خدای ته دا قبول کړې. الله ما نه په دې کې غلطۍ شوي، موږ به دا وایو خدای معاف یې کړې، د کمزور یم. نو چې دا دومره قیمتي عبادت او د قبلېدو اوس سوال شروع شو. هغه سوال څه دی؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. الله اوس دې قوم کې یو پیغمبر پیدا کا، خو د دې قوم نه پیدا کا. د کلي سړی د قوم کس بیا د هغې په ټولو حالاتو خبردار، د هغې د زنانه او د هغې په راشه درشه، د هغوی په پټو ښکاره او د هغې په انداز هر څه خبردار. او پیغمبر ډیوټي بسي دقې ټکي له راځم یتلو علیهم آیاتک. دې نه ضمناً زموږ د طالبانو ته اشارة النص وی، یو خبره معلومه شوه چې هغه پیغمبر له به کتاب ورکړي، هغه پیغمبر له به قرآن په شکل کې یو کتاب ورکړي چې هغه لولي. لوستل خو کتاب غواړي، کتاب لولي. نو خدا پکې راله چې کتاب به ورکړي، الله کتاب به م ورکړي او ستا کتاب به په دې خپل قوم لولي. لوستل څه ته وایي؟ ناظرې ته وایي، په ناظره قرآن ویلو ته وایي. نو دا د پیغمبر لومبۍ ډیوټي ده، د ټولو نه مخکې ډیوټي د پیغمبر دقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې لومبۍ حضرت جبریل راځي او قرآن نازلیږي او نبوت میلاویږي په غار حرا کې، لومبۍ څه شی دی؟ اقرأ. او حضور پاک وی ما انا بقارئ، زه خو لوستل نشم کولی. اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق. دا نه وی چې په دې معنا نه پوهېږم، دا نه وی چې ستا د راتلو د دې خبرې مقصد څه دی، په مقصد نه پوهېږم. دا نه وی چې په دې راتلو کې او په دې قرآن کې د حکمت څه دی، په حکمت نه پوهېږم. دا ټولې پکې خبرې دي. وی ما انا بقارئ، زه خو لوستل نشم کولی، نیم لوستونکی. ناظره چې ورته موږ وایو، ناظره لوستل پخوا به ښځو وي پخوینده ویل، دا نشم کولی. قاري صاحب ستا خو ډېره غټه ډیوټي ده، ته خو د پیغمبر هغه وارث هغه ډیوټي کې چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله عبادت وکړه، جوړ یې که د بیت الله د جوړولو عبادت او د الله نه قبولیت وغوښته. نو د ټولو نه مخکې پیغمبر او دویم نمبر د پیغمبر په ډیوټۍ کې قرآن په ناظره لوستل، دا ډېر لوی شی دی زما د قرآن د ټولو نه لومبۍ حق دغه دی، په ناظره قرآن لوستل، ماشومانو ته قرآن ویل. دا پوټینۍ ژبې چې د الله په قرآن چلیږي، الحمدلله رب العالمین، الله به څومره خوشحالیږي، څومره ثوابونه به کېږي. دا زموږ علما خوش قسمته دي. زه دې قاریانو ته وایم دا بالکل دا سوچ به نه کوئ چې زما درس کمزوری دی. زما خو جي درس نشته. درس ولې نشته؟ یو 15 ماشومان کېنه او قرآن ورته شروع کړه که نه. لومبۍ خو په حضور پاک د جبریل دا ښولی دی، خو هغه عرب و، هغې په عربی پوهېدل، موږ په عربی نه پوهېږو. نو موږ ورته د هغې نه مخکې بغدادی پټی شروع خو مقصد همدغه د قرآن لوستل دي. د مارونو دا علماو نه زمونږ کار لې او خدمت اخلي او بیا د هغې نه پسې ورته په سینه کې ور یادوي، د حفظ خدمت کوي. حافظ رسول الله مبارک حافظ او اکثر صحابه کرام چې څومره دا د قرآن شریف حافظان، امهات المؤمنین د قرآن شریف حافظات وي، قرآن شریفونه یې یاد. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه. امام بخاری وی ای جمعه
جمعه لك صدرک اے فی صدرک یا صدرک سینه به درته محفوظ کی ثم ان علینا بیانه نو قرآن شریف دا دو ډیوټې دا ستاسو په جومات کې شروع دي او قاری صاحب محترم یې کوي یو د ناظري ډیوټي ده د شروع کړې ده یو ستاسو بچو ته د قرآن د حفظ ډیوټي ده او نن سبا خو د مانځو به داسې جومات نه چې هغې کې به د قرآن شریف درس نه کیږي او که دا خبره وکړم زمونږ دارور د قاری صاحب حافظ عبدالحی صاحب الله دې په عمر کې برکت پیدا کړي د دنیا شاګردان یې پیدا کړي شکر الحمدلله مونږ پې خوشحاله یو او بیا دلته د قرآن درس دا شکر الحمدلله د اتمانزو خلکو د خدای شکر ادا کې دویم چې د اتمانزو په خلکو د الله کم کرم شروع دی کم ګنې پخوا به زمونږ د اتمانځی او تورنګځی روانو دا د الله د دین برکات دي تاسو د احادیثو طالبان په جوماتونو کې اوسایه ډوډۍ وله ورکوئ مسافر طالبان هغه طالبان چې د یو ځای بل ځای نه راغلي دارالعلوم نعمانیه کې دیره دي تاسو ډوډۍ ورکوئ تاسو په دې سوچ کړی یو څومره لوی کار کوئ دې بچو له چې تاسو روټۍ ورکوئ ستاسو په روټۍ دوی د رسول الله مبارک احادیث زده کوي ستاسو پنوړه روټۍ تاسو به ته معمولي شی ښکاري لیکن په دې لږه ډوډۍ هغوی د پیغمبر وارثان جوړېږي په دې لږه ډوډۍ هغې نه د پیغمبر د احادیثو وارثان جوړېږي او مسافر دي مهاجر دي دا یو ځای بل ځای نه راغلي دي څومره اجر ستاسو کېږي څومره ثواب هم کېږي ما نه بعضې خلک تپوس وکړو زه یم یاره زه نشم ویلی چې زمونږ د اتمانځو یا زمونږ د تورنګزو د خلکو په زړه کې د علماو سره مینه څومره ده دا زه نشم ویلی درته د پخوا زمانې نه د دې خلکو د علماو سره مینه ده طالبانو سره مینه ده په دا خپله ناره خوري خپله ډوډۍ نن سبا غنم جوار اوړه څومره ګران دي خپله ورسره نیمۍ خو طالب دی راوړي ځکه په خدای در باندې ودانه کړې ځکه خدای در باندې عباده کړې د زمانونو او په هر جومات کې درته د قرآن شریف درس شروع دی د دې نه لوی نعمت بل شته او زما ګمان دا دی چې زمونږ په تورنګزو او مرزو په دې علاقه کې چې څومره په دې کلي کې د قرآن حافظان دي دا به په بل کلي کې دومره ني خو شمېرې لري موږ نه شو چې څومره به او چې څومره طالبان تاسو ډوډۍ ورکوئ د توتمانزو په کلي کې زما په خیال په بل مولانا عبدالجلیل صاحب لکه د کوم ځای و د دې ښه موضوع د دې مدرسې مدرس مولانا اسرائیل صاحب رحمت الله علیه چې د کم د مدرسې محتمم و ووایه که نه کم ځای کې هغه خړپوسې کړي دي او په کومه خوره هغه ګرځېدلی دی دې ښه موضوع کې مولانا روح الله صاحب رحمه الله مولانا معتمد بالله جان صاحب جان مولوی صاحب پکې درس مدرس دا د کوم ځای دا ستاسو رشه موضوع د کندي زموږ مفتي صاحب په کوم ځای خړپوسې کړي دي دی د شه موضوع په کندي کې اوس را روان هم ډېری ورته مې وی په دې بازار باندې مې زما په ذهن کې اوس هم دلته د اوسپنو د تختو هغه تنبې په ذهن کې پرتې دي موږ به راتلو او دا ځای به ناست او محتویم صاحب سره به هم میټینګونه کولو ورسره به هم د مدرسو متعلق مشورې کول رونو د اتمانزو خلکو ډېر خوش قسمت دی او ای د شموزو خلکو ډېر خوش قسمت دی د خدای شکر ادا کړي د الله حمد ادا کړي او نور به هم دنه دا مطالبه چې د علماو سره د قاریانو حافظانو سره او د دین د مدرسې د طالبانو سره د زړه نه محبت او مینه وکړي دا زموږ طالبان دي یو ځای کې زموږ په تورنګزو کې د میره کې څه طالبانو څه داسې بعضې خبرې راغلې وي ما ته بیا وروستو چا وویل یو طالب نه به څه غلطي شوې څه پوړ موړ بیا بار پرېښی و په هغې به باران شوی نو سارې وختي یو کس راغی نو طالب ته څه بدې ردی ویل بیا صاحبه د کلي مشر ما ته بل چا وی بیا راغی او ورته وی ښه شکر وباسه دا ستا نوکر نه دی دا طالب دا د پیغمبر د حدیثو طالب دی شکر وباسه چې موږ دوی راغلي دي او د دوی د برکت نه زموږ خیرات کېږي که دا نه وي موږ به دا خیرات نه وشي هغه کس بیا راغی طالب نه معافي وغوښته چې مانه غلطي شوې دومره په طالبانو زموږ خلک خفه کېږي برکت نه درکوي درونو یو مطالبه درنوس کوم هغه ده چې یو بچی به د خدای دین ته وباسئ که خیر انشاءالله علم وکړئ په یو بچي او په یو نوسي انشاءالله ټول انشاءالله ووایئ
او دلته خپل یو یو بچی راولی قاري صاحب محترم له دا زمونږ د دارالعلوم نعماني یو شاخ دی دلته راولی چې ناظره پې لومبی زده کې یو یو بچی حافظ کې زما وروڼو د مرګ هېڅ پته نه لګي هېڅ پته څومره لوی لوی خلک ما به دلته چې کوم سپینګري لیدل ستاسو د محلې ټول د دنیا نه لاړل موږ هم داسې یو ورځ ځو ځان نه پس ملغلرې پرېږدی ښه ذخیره پرېږدی حافظ او عالم د ځان نه پس پرېږدي او بله مطالبه ده چې زمونږ د دارالعلوم نعماني یو که د بلې مدرسې وي طالبانو سره د زړه نه مینه کوي نیت دا چې دا د الله دین زده کوي هغوی نه کوم غلطۍ کېږي هغه برداشت کوي هغوی سره تعاون کوي خپله ډوډۍ ورسره نیموي نیت دا کوي چې دا د پیغمبر مبارک د صفې د طالبانو وارثان دي